وزیرستان کې څو پاکستانی پوځیان ولې او چا هلاک کړل؟ سلام ستړي مشئ. تېره ورځ د پاکستانی پوځ او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې 9 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي. د شمالي وزیرستان ځایي اوسیدونکي وایي چې جګړه د شمالي وزیرستان په ډوګا ماچا کلي کې رامنځته شوې چې پاکستانی پوځیانو ته پکې قوي مرګ ژوبلا وختې. پاکستان پوځ له وسلوالو مخالفینو سره په شمالي وزیرستان کې دغه نښته تایید کړې او ویلي دي چې نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی پوځیانو په ډوګا ماچا کلي کې د وسلوالو مخالفینو پر یو پټنځای چاڼیز عملیات ترسره کول. د پاکستان د پوځ له لوري په خپاره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې په شمالي وزیرستان کې د یادې نښتې پر مهال یوازې یو پوځي وژل شوی، خو خبرپاڼې بیا د ټپیانو په تړاو معلومات نه دي ورکړي. خو هم خلک بیا وایي چې 9 پوځیان وژل شوي. په هر حال په وروستیو کې پر شمالي او سویلي وزیرستان سربیره په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پر پاکستانی پوځیانو وسلوال بریدونه زیات شوي چې په ترڅ کې یادو پوځیانو ته درنه مرګ ژوبلا وړي. د یادو بریدونو مسؤلیت ډیر کله په قبایلي سیمو کې فعال د تحریک طالبان پاکستان او یا هم د بلوچ بلتون فعالو غورځنګ په غاړه اخلي. که څه هم ښکاره دلایل نه دي معلوم چې ولې دوی پر پاکستانی پوځیانو بریدونه کوي، خو شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان حکومت لخوا د بلوچ ملت پالو د غوښتنو نه منل او د پوځ لخوا پر بلوچستانو بېساري ظلم دغه ډول پېښو ته لاره هواره کړې. بلوچ ملت پالو وخت نا وخت ټینګار کړی چې که پاکستانی حکومت د دوی له وژنو او زورونو لاس وانخلي نو د پوځ پر ضد به ورته بریدونه دوام ولري. په هر حال تاسو دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.